سلامونه نه کې هیله احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینوالو په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې بنغښتي وئ. ذبیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوې او خوندورې ویډیو سره حاضر شوی یم. مینوالو په نننۍ ویډیو کې درته دا ښیم چې څنګه کولی شو چې د پیونیر اکاونټ جوړ کړو او څنګه د پیونیر ماسټر کارډ لپاره موږ اپلای کولی شو تر څو موږ ته پیونیر ماسټر کارډ کمپنۍ راولېږي او موږ له هغې څخه استفاده وکړو. مینوالو د پیونیر ماسټر کارډ ګټې څه دي؟ د پیونیر ماسټر کارډ ګټه دغه ده کله چې تاسو په افغانستان کې په یو بانک کې ډالري اکاونټ جوړوئ نو تاسو نه د ضمانت په شکل $100 غواړي تر څو د ضمانت په شکل هغې کې ایښي وي، خو برعکس پیونیر ماسټر کارډ له تاسو څخه $1 هم نه غواړي او ښه خبره یې دا ده چې تاسو که چېرته په افغانستان کې کوم اکاونټ جوړوئ هغه په داخل کې کار کوي خو پیونیر ماسټر کارډ په ټول افغانستان کې کار کوي. نو د دې لپاره پیونیر ماسټر کارډ ډېر ګټور دی او ډېر ښه نتیجه ورکوي او تاسو کولی شئ چې له دې څخه هر اکاونټ ته پیسې ولیږئ. همداشان تاسو کولی شئ چې له دې څخه په ATM باندې هم پیسې راواخلئ، هغه هم په هر هیواد کې. که تاسو هر هیواد کې یاست نو تاسو کولی شئ چې له دې اکاونټ څخه پیسې راواخلئ او د هر بانک څخه یې راواخلئ. نو مینوالو ویډیو ډېره نه اوږدومه، تاسو ته زه ویډیو پیلوم چې د پیونیر ماسټر کارډ لپاره څنګه اپلای کولی شو او څنګه اکاونټ جوړولی شو. مینوالو د دې طریقې لپاره تاسو یو لینک ته ضرورت لرئ چې هغه زموږ په ډسکرپشن باندې شته. تاسو به زموږ د ویډیو ډسکرپشن باندې کلیک وکړئ او هلته به یو لینک درته ایښی وي، تاسو به هغې باندې کلیک وکړئ. لیدونکو کله چې تاسو هغې لینک باندې کلیک وکړ نو تاسو به مینوالو دلته ګورئ زه بروزر باندې کلیک کوم تر څو هغه لینک خلاص شي، تاسو به دغې صفحې ته هغه لینک یوسي. نو دلته به مینوالو تاسو په ساین اپ باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو په دې کې نوی اکاونټ هم جوړ کړئ او همداشان اپلای هم ورته وکړئ. کله چې تاسو ساین اپ باندې کلیک وکړ دلته تاسو ته آپشن یې درکوي، دا تاسو ګورئ چې دغه آپشن یې په کوم ترتیب باندې زه مطلب ډیکوم، تاسو یې په هغه ترتیب باندې ډکوئ، خانه پوري کوئ او همغه شان تاسو هم خانه پوري کوئ تر څو ستاسو ماسټر کارډ ژر تر ژره افغانستان ته راورسېږي او له هغې څخه استفاده وکړئ. مینوالو نور له ویډیو سره زما خبرې نشته او یو ځل به بیا هم مخکې چې ولاړ شو یو څه باندې غږېږم نور به تاسو ته ساونډ وي، په ساونډ کې درته ویډیو چمتو کوم، تاسو ویډیو ګورئ همغه شان تاسو هم fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll
wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. مینوالو کله چې تاسو دغه ځای ته راشئ نو دلته به تاسو مینوالو خپل د تذکرې شمیره ورکړئ. تذکرې نمبر کوم چې ستاسو دی هغه به ورکړئ او لاندې اپشن به ښکاره شي. تاسو به دې اپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دغه اپشن کلیک کړ نو ستاسو اپلای وشو نو تاسو ته به په یوه نیمه او 2 میاشتو کې د مخابراتو ریاست ته خپل ماسټر کارډ راغلی وي. نو مینوالو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که هر څوک زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي او زموږ د یوټیوب چینل یې نوي سبسکرایب نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم دی الله په امان.